وای زما غتور سنده مېموري ته دې وکړه سنډا نه میخه لاو کنه سنده تباشي دې ځابه کنه په هر طریقې ماره ما خو د خپل غاړه مې په خالي کا او کالی می خرڅ کو ځاله مې اختر سندا واغه ما خپل برابر ولا او زه تاسو څنګه پوهیږم دا خو اختر ته څلو 15 ورځې شته په ګټه مې ورکړې 500 روپۍ ګټه به راکړئ الله دې تباه کړي څلو 15 ورځې ورته پاتې خیرې راته مه کوه خدای دې تا ته به برباد کړي چې ګاډي وډې ولې دې باندې پټوله خیر خو خدا پلار باندې خرڅ کړو کنه چې زما غواړي خرڅول سندا وخت دې توپان ولې ما پټه کړه پرانا ورځ دې ورکړه کسان دا په ګټه مې ورکړې نره باران دې پمانا کام دې زده جانان دې دم لزما باران دې واه 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 سلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې زين پر سندره دا شعر دا تپدی لکه په اوچت आवाज عثمان یو خوان به وږي یرا چغې به مې د توالې وي خو په زړه باندې مې غم نه وی کنه په ایمانداري چې دونه چغې به مې د توالې وي چې څونه ستاړه وغواړي دا د ملانه جوړ ډېر خرابې ملا مې اخري ختمه ده یا خدای خیر وای مول څنګه یې حالات ښه دي چېرته روان یې خبر ته پته چې بوره د اختر دی در غریبي کو لګیا یو یره واحده یو غم مې دی پړه کې یره والله چې دا وسوسې کومه چې دا څه وکړمه یو زړه کې مې غم نه شي تا ته یې ویمه او که نه وې راوې باسه تي سوری پکې وګورله د غم دقسې روباسه پړه کې خو راله ښځې سوري کړي دي هغه ما ته پته ده دې ښځې مې څاروی اخیستی مګر ستاسو که شته څاروي ډېر دي عثمانیه ښه 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 کم څاروي قربانۍ دی څاروی اخیستی دی نو دا خو ښه خبره ده نو په 1.5 لاک روپۍ اخیستی دی 1.5 زره پکې ورکړي دي او 1 لاک شلې پاتې دي نو زما خو ښځه په کور کې نو بار به بله ورځ چمبړق نه ما رانیسي دا سوچ مې دلته ښه وناست دی څاروی تا اخیستی که ښځې دې اخیستې څاروی خو مې بس ښځې دې اخیستې او بس واک اختیار ستاسو ده ښځې دی ټیک ده او مالک ته به هم پته یا کس ته به هم پته چې ښځې یې اخیستې دي زه دې پوه شم هغه پوه شه ته سرې ټینشنونه کوې نه کنه نو ښځه خو پوه شه او هغه پوه شه نو ښځه خو زما ښځه ده کنه چې د کلي ښځه خو نه ده سبا خو په ګریوان نه ما رانیسي تا به ولې رانیسي ستاسو اختیار ده ښځو د عثمانیه نه ته خو به ورسره ویم نه ما ته پته ده ګوره واقع خدای ته وګوره سلاره راله وباسه سلاره راله راکړه چې څه وکړمه چې دا څاروی زه ملال نه کړي بس سبا به یې لالی لالې قرضدار یې چا وژلی دی یو کار دی واحده یاره چې په موږ باندې دونه قرضونه دي لکه په قرض قرباني کېږي دا ته ووایه یاره دا ته ووایه په قرض قرباني کېږي نو ته خو به یې ورکې که نه چې پیسې یوخوري بیا پې نه کېږي که نه پیسې به ورکې که نه ورکې به نه کېږي پې نو پیسې خو به ورکوم خو قرض خو دی که نه قرض خو زما په سر ډېره دی که نه یارو ته خو په دې باندې نه پوهېږي ګوره ستا دې ښځې چې د څاروی اخیستو که نه ټیک ده هغه به خامخا د 100 روپۍ لري کالی پتری به لري که به نه لري نن سبا خاوندانو ته پته نه لګي عثمانیه دا پیسې مې پټې کړي نه نو ته څه وکړم حلالې کړم حلالې که او که نه ته پکې اوس سوچونه کړي په ایمانداري چې کور ته لاړ شم او څاروي ته ګورم د اړه مې خورېږي دونه غټ څاروي اغوستی دې کورمیراتې لور ته ما ویلی شي وړوکې چیلی راوله نو خیر دی له 100,000 روپۍ که د مانه ډبم شي نو میخې ته لاندې وتې خدای دې د دې کور او نغرې وران کړي سړي چې کله د ښځو شي که نه تا ته ښه پته ده د مور زیان دا ښځې معمولي شي ته بیا نه خوشحالېږي امالې چېرته کومه نو ستاسو خو خدای پوهېږي هسې مې ویل ویم دلته به زه موتې ویم زه خو هم کور ته نشم تللی چا ته به غږ وکړو پتا هم چې زما هم خیال و تعالی ظالمه پردي کور مخې ته ولاړ یو یاره که څه وکړم څه به وکړې نو بس بیا راشه دقه وکړه چې دا قرباني وکړه داسې کار وکړه او زه به هم درشم خیر ده اختر په ورځ راشي څاروی را سره شي او مرچکې مرچکې خو دې خدای په خړ سیلابې وړی کې نشی شوی دی نشی شوی دی ایس کی خدای دې کور ته د نشیانو عمران کې چې دا چا په نشو راړولی دی داسې کار وکړه بیا سره اختر نه بعد دا یو ور وري وکړه دی را سره منشیات هسپتال ته نو چې داخلي کړو چې سړی ته جوړ شي ګینې په ایمان سبا به زما دا ښځه هم خرڅه کړي زه به یو خبره وکړم ستاسو په کور کې چې کوم ماحول دی د ښځو ته خو نن مرچکې یادې که نه سبا به تا هم شروع کړي
شربت ته باندې وسکم الله دې خوشاله کړي جوار نصور هم واچي نشته را سره بیخي نشته خو به نشته وي. صحیح ده اړو سوچونه فکرونه مه کوه صحیح ده چړې خوشته کنه چاله نه ته برونه دی والله چې نن به تخفیف هم به روسته لاله او کني کنه یا سره خور خو پیژنې کنه پیژنې معنا هغه له ورسره چړې به راوالي او کدنې درکولي مرته مشر دی او ما کا نو هغه بس نیم خزه ولېګا نه غلطه خبره نه کوي تاسو کوم خبرولې زه خبرم ټیک ده بس زمون واک اختیار ټول له خزو دی الله زما د خزه یو فکر او ما بل په ګټه دې ورکړې ده دا د چې د غړ کاروبار دی دا خو ما قربانې لاغستې وا نو 500 روپۍ تا ته لږ شي ښکاري چې ګټه به راکوي وای خدایا قیامت به نه راځي په ستاویانو کې دوس ګټې کوي دا خو د اختر لپاره ما راوستو دا خو ګناه ده پس که په تا د طریقې باندې سنډا راوله اور دې دا څنګه واغ ګرانې واغ زما په بګې زه سبا به کې هغه راکاږي او پری دا څه کوي بیا چې غلو کړل د چا سره ډېر دې په فخر د باچا ته کی ترازه بلا د لغړ خو یو 2 منټ لراځه کله کله داسې کار دی که نه پلار د کوم دی نو بیا موږ دواړه د تره زامن یو دا قرباني یو ځای کوو زما ومانه ها چاشه یو ځای چې سوي ظلم یې څه کړی وه نیمه غوښه دې ځان اچوي وه او مال دې نیمه شتمنه ورکړي څه شوي چې ستا قرباني شوې وه قبلو د واده الله دی او بیا ته څوک یې او زه څوک یم موره به ټول یو که زما کور ته ډېره راشي هغه ستا کور دی او که ستا کور ته لږه لاړه شي هغه هم زما کور دی ها ما ته لږه لږه ما بس لا هله وي بخترمان کنځل کوي نو ګوره که چې ګورم که نه غوښه به په منځ نیمې چې قرباني وشي دې نه بغیر قرباني نه شي اوې زه تا ته اوس هلته کې ګوره تا خو زموږ په من نیمه صحیح ده ټوله وکړه صحیح ده خو چې هغه خانکونه یې وړه نه مو چې د یو نیسې خانک مونږ کاره یو ستا خو حصه برابر شوې وه ښه پاټوش یې نیم کو ولرې هغه یې ځان واغېستو په کور کې مې ښه جګړه کړې وه وایي پاټوس چې څه کو لرې څه کو ښځې خو لرې پاټوس بسې ښه به کېږي په نور غوښه هغوی څه کوي یو کار کوو دې پرېږده قرباني کوو لرې پړپوس ټولو ته یو ښه او په نور به ته یو شي نو بس یا لرې وړو یا به پړپوس وړو یا به وخوړې په شرمونو ته د شرمې خلک دي خلک به راپسې خاندي ګوره تربوراني وو بیا به وایي چې په خپلو کې اتفاق نشته نو اتفاق نشته اتفاق خو ستا له وړاندې ګوره زه ته یم په لس لک یالم په شل لک یالم خو تا سره په لک باندې په شریکه نه یم نو بیا خلک وایي که نه وي دې خپلو کې جنګونه کوي لکه ستا په ما باندې دومره دا خلک نه شي پرېږدو چې زه یو دومره غوښه زیاته یو څو زما کور خو ستا کور دی که نه ستا کور ته ګوره که کمه لاره شي زما کور دی زما کور ته که زیاته لاره شي ستا کور دی څه فرق خو پکې نشته د تا زامن وي او بل مړه ته ما ته د سپېشل دی چې دا غوښې ورته ډېرې دي دا خبرې نشته او دفتر نه 3 میاشتې پس په پارټي کوو غوښه به برېږي دا خبرې نشته او که نه هلته چې پنځه مني نو څلور ته ویسې او نه ته وایې چې ستا کور زما کور زما کور هم زما کور که نه دا تاسې دا کم تماکو کرل دي که نه شپږ چې به نو دې کې چې کم اوچر مات کړي نو ماله به رانیمې رانه کړي نیم یو کار به تماکو هم ما کړی دي او ټیک تا ته پته لګي او تماکو چې کله زه اورې له تماکو بټې کړم وینې دې کړم پنځه ډنډې سګرټ په دغه لري په دغه کې راوړم پنځه ډنډې زه اخیستی شم ها ته به د لکونو تماکو خرڅ کړې ما د پنځه ډنډې ځان یې اسمان جوړ کړی ناره چې اوچر مات کړم ځان پکم یو 500 زره به کالم درکړم تاواني سړی یم ستا تماکو ته مې د خولې کینې نه مطلب مې دا دی چې زما کور او ستا کور کې که نه نو تا ماله تماکو کې پیسې راکړل دي نه یې دي ته ماله تماکو کې پیسې نه راکړې ستا ځمکه ستا ده ستا فصل ستا دی نو زه تا له خپله غوښه ولې درکړم ګوره ته ما پسې مه راځه ما پسې خبر دماغ مه خرابوه تا ده ستا غوښه ته مردار یې تا قرباني نه کېږي مطلب مې دا دی که نه زه د څاروي غوښه یادوم زه د څاروي غوښه پولي
خبره ستا ده چې ستاسو دا ګاونډي دا ټول منافق دي دا قرباني نه کېږي تو په خدایا ابله ته خو پته نه ما پته کې څه نشته ته خو صحیح خبرې وو تا خفه کېږه ما لکه دوی مثلا چې ستا قرباني هم نه شي نو د تره زوی مې حق مې دی در باندې حق مې دی را باندې دا دې ته یارې ما نور خو پروا نشته قرباني خو به کېږي مې د عثمان سره قرباني کوم تاسو نه کوم تاسو فرق بس عثمان سره کېنم ان شاء الله بس ما خدانه یو لګن کوړته وړي وکه خیر هغه بدنه د خپې او د لری کوړته یو شي وای نو پاکه دا مال سنداره سندا خو ته په خپل یې کړو چې بل سندام نه راولم نو بس بیا خو مال سنداره ولا ویم بقه مکه وکړه ما سره نه نو مسره په وخت ته شمېږه چې په باندې را باندې کړی نو من څنګه دا چا دې خځې ته وره دا بو مکه د ته ویم چې یو نشه ځان له نشي برابرولې نو بیا ولې دا جنې دیواله ځان نه چې رښتیا معامله جوړ کړی ورنداریان یې مو سوې دا خبرې نه خبر شوی ازما دور سنډې خرڅ کړی دی دی پلان مې دا ولې دا څه کوو لکه په ګټه مې ولې ورکړې ده پیسې را نه راکړې ده بېځار کړم درې ورځې بعد یې نو سنډه په ګټه باندې ورکړو دا ګټو لاغسته خدا قرباني ګټو لا واستیو کاله ولې